د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده د هغې نجلۍ چې نوریه نومیږي د هغه په اړه پیغام استولی دی او هغه عاملین یې هم محکمې ته غوښتي چې د نوریې څخه یې ویډیو کړي او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده. نوریه او عاملین یې محکمې ته غوښتل شوي. اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده په خپل پیغام کې ویلي دواړه باید نظامي محکمې ته حاضر شي او د اسلامي امارت لخوا څخه یې غوښتنه کړې ده چې په اسلامي چوکاټ کې ورته باید فیصله وکړي. هغه عاملین چې د نوریې څخه یې ویډیو کړې ده او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده یو پیغام استولی چې پکې ویلي دي باید نوریه او عاملین یې محکمې ته وغوښتل شي او د اسلامي په چوکاټ کې په هغوی باندې فیصله وشي. اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده زیاتو امنیتي ادارو ته دا امر کړی و چې د نوریې قضیه په جدي ډول وڅېړل شي او هر خوانه د نوریې قضیه باید وڅېړل شي ترڅو پوره معلومات راورسیږي. آیا په رښتیا هم نوریه چې په نور احمد مشهوره ده په یو کافي شاپ کې کار کاوه هیڅوک پې هلته نه پوهېدل او آیا په رښتیا هم د کور سرپرست یې نه لرو او د ډېر مجبورۍ نه یې دغه کار کړی دی؟ امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده په خپل پیغام کې ویلي عاملین یې هم باید په کلکه سزا محکوم شي که دغه رښتیا وي. هغه ویلي دي چې د یو خور ویډیو کول او بیا یې په سوشل میډیا خپرول د هغه دومره سپکاوی د غیر انساني عمل هم دی. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.